دا په ټینګه درته وایم که مې بونیر نه کړي ورباندې ير بیا راسئ داسې دا ژر راکله کوي کوم بونیر نه کړي ورباندې ير زموږ په ښار کې خاص کر د کوټه ښار درته یم واورئ زما دا خبره واورئ منئ استیمه الله دې نه کوي زما دا خبره دې الله غلطه کړي که الله رب العزت تر بونیر هم نه کسبه کړ دا زما ژره راوخره یاست چې په دې ښار کې کمې لوبې روانې دي دا ماښام دا ماخستن د دا جنار ونیسي بیا ځه هغه تور ناصر د بیوټم یونیورسټۍ پورې ځه دا د بدکارۍ مرکز دی مرکز هېڅوک څه نشي ویلی هېڅوک څه وایي هم نه ولې هغه زما یې په څه زه څه کار باندې لرم دا خاص کر ډیسي ته دا وایم چې د دې خبرې نوټس واخله په لا اله الا الله د 1915 زلزله نه ده والله العظیم ورباندې یې کوي چې دا ماښام دا ګدړګان راوځي او بیا دا موټرانو والا ښه صوفیان ښه حاجیان ښه مسلمانان یو پورته کوا بل شوه کوا دا د بل زامن یو پورته کوا او بل شوه کوا ځه هغه زموږ د ایرپورټ روډ ځه تر هغه یونیورسټۍ پورې دا کومه سلسله روانه ده دا کومه لوبه روانه ده دا ولې روانه ده ولې د دې مخنیوی نه کول کېږي ولې نشي کېدلی هغه وجه دا ده چې کوم سړی ونیوي پولیس والا ته خپل پیسې ورکوي فورا پیسې چې ورکړي ځه په مخه دې ښه شه دا په دې ښار کې در ښه یم بیا به پولیس والا ما ته وایي مولوي صاحب ولې په موږ پسې بد وایه بد نه در پسې وایم ویډیو در ښکاره کوم چې تا څوک ونیوئ او بیا دې مخ ته لږ بوتی بیا دې 1000 و 2 و 3000 روپۍ ځینې واخیستې خلک د عزت غم اخیستې دي فورا دې ایله کوي ولې دې ایله کوئ عذاب کرالی پر دې ښار باندې ته خلاصېږې مولوي صاحب ته په مسجد کې خلاصېږې دعوت والا ته په مرکز کې خلاصېږې که د خانقاه مرید و پیره ته خلاصېږې نه خلاصېږو دا په دې ښار کې در ښه یم او ډېره زوروره لوبه روانه ده ډېره خوندوره لوبه روانه ده هغه متي الله تورا به ویلې پښتانه څنګه خلک دي زه به د کوټې خلک در وښه یم دا وینه هم څښي او شراب هم څښي او زمزم هم څښي سیسلو دا وینه هم څښي جهان قتلونه یې کړي دي او شراب هم څښي تاسو خبر یاست په دې ښار کې څو پرمټه دي څو لیسنس دي د شرابو 58 لیسنس په دې ښار کې د شراب ورکول سوي دي اشه په دې ښار کې څو عیسایان څو اندوان وسیږي چې هغه د لپاره تا دومره پرمټونه چې هغه جاري کړي دي راسي ورته وبدرېږو یا ویډیو جوړه کوي یا پټ ورته کښېنه چې اندوان عیسایان نصرانیان ډېر راځي آیا که د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دا ښایسته امتیان ډېر راځي راسي د ښکاره کومې نازک شایسته ینګ ځوانان په شرابو باندې اخته سوي دي هېڅوک یې د پوښتنې نشته ولې وجه دا ده هغه لیسن چې چا اخیستی دی هغه مسلمان دی لیسن چې چا اخیستی دی هغه مسلمان دی چې دا دستخط یې ورکوئ هغه مسلمان دی هغه اخیستلو والا هم مسلمان دی په نامه د چا په نامه د عیسایي و د هندو د نصراني تاسو ولګوئ حساب ولګوئ راسئ دېر ښار لره راسئ برملا ښکاره خوندوره هېڅ یو پریشاني نشته اجازه ورته میلاو سوې ده دا په ټینګه درته وایم که مې بونیر نه کړي ورباندې ير بیا راسئ داسې دا ژر راکله کوي کوم بونیر نه کړي ورباندې ير لږ څه ګورئ په ښکاره ګناوې کوئ د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی چې کوم سړی په ښکاره ګناه کوي ما پرده در باندې اچولې وه تا پرده لرې کړله الله فرمایي پرېږدم دې نه په هېڅ توګه دې نه پرېږدم د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي چې خلک به پر روډ باندې داسې کارونه کوي داسې بدکارۍ کوي لکه خره راواخله حیوانان راواخله سپی و دا بل راواخله دا وایي چې دا چوک دی یا خلک یا انسانان یا سړي یا زنانې یا بچیان تېرېږي دا وایي چې زه پر دا چوک دا غلط کار نه کوم خر دا وایي نه وایي محمد رسول الله مبارک فرمایي داسې زمانه زما پر امت را روانه ده پر چوکو دا عملونه کوي دا په دې ښار کې در ښه یو لاس ور واچي بل ورباندې خاندي بل یې پورې بل یې مخ لره لاس وروړي بل یې شا لره لاس وروړي انا لله و انا الیه راجعون بیا به یو سپی پیدا شي مولوي صاحب ستا هم پارچې کار دی او الحمدلله زما هم پارچې کار دی صحیح سلو خبرې به نه سره ښه یو زه تا ته د الله او د رسول خبره در ښیم زه د محمد رسول الله 1400 کاله مخکې خبروم دي چې دا عذابونه در باندې را روان دي او ته به ما ته وایې ستا څه کار دی زما دغه کار دی دا به زه کوم دا به کوم تر پای به کوم نر غوندې به کوم په ښکاره به کوم برملا به کوم په ټینګه به کوم او د هېڅ چا څه به نه بیرېږو که وبېرېدو هغه مې خدای دی که د ډیسیانو وبېرېدو دا مې خدای دی که د ښار د بدماشانو وبېرېدو دا زموږ خدایان دي دا څوک وایي دا شاه عبدالقادر جیلاني صاحب وایي صحیح سلو
الله دې موږ وساتي، الله دې د ازمایښت هم وساتي، الله دې د لوی خبرې موږ ته وساتي، الله دې وساتي. خو منګرها خبره داغه ده چې کومه خبره ما درته وکړله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کم سړی چې په ښکاره ګناه یې وکړله، پټه ګناه دې وکړه، الله فرمایي زه دې بخښم. او که دې تا ګناه پټه وکړه، الله وایي ما هېچ چاته نه ویل، تا ویل ګر جهان خبره کوي. د دې د هغه معنا ده چې زه الله چیلنجوم، او څوک چې الله چیلنجوي تاسې خالي ورته ګورئ، موږ ته یې نه وینو. دا ماښام مال تور موټران تورې شیشې د چا زوی کور ته که او بیا یې پام اوس لره بوځه تر سارې ورقصوه، تر سارې بیا د چا لوړې بیا ګدړګان هېڅ هم نه وایم، هېڅ د خپل بې غیرتۍ نه وایم. و ما کې لږ څه غیرت وای ما به ټولې ستاسو مخ ته ایښی وای، نه به وایم. الله رب العزت به عذاب ګناه کوي پټه وکړه، ګناه زم کوم پټه وکړه. داسې مه کوه چې الله چیلنج کوي، داسې مه کوه چې الله رب العزت دا ټول قوم، دا ټول ملت، دا ټول وطن چې دی هغه د عذاب پر مخ برابر کړي. صحیح څه نه ورسې ویې ګورې پام اوسونه چې جوړ کړي دي. داسې یاران شته شراب یې هم راوړي دي، د بل بچې هم راوستلی د بچې هم راوستلی دی، زه یم د ده د یو ماښام یې ډېره زوروره ډوډۍ هم کړې ده. و چاته دې کړې ده؟ وایي یارانو ته مې کړې ده. نو چې پوښتنه وکړې دا څنګه یار؟ داسې یارباش سړی دی، داسې مهمان نوازه سړی دی. مهمان نوازه نه دی، یارباش نه دی، د بدکاره زوی دی چې و تا دې د بدکارۍ لاره خلاصه کړې وه. صحیح څه نه دا هغه سړی دی.